وزیر صحت عامه کشور در سفر رسمی به ولایت لوگر 5 آشیانه صحی را به ارزش 30.5 میلیون افغانی افتتاح کرد. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه کشور در جریان افتتاح این 5 آشیانه صحی گفت که این وزارت در تلاش است تا برای بهبود و خدمات صحی مراکز بیشتر را در مناطق دور افتاده و مختلف کشور ایجاد کند. با گفته او حکومت متحد است تا در تمامی ولسوالی‌های کشور مراکز صحی را ساخته و برای ارائه خدمات آماده کند. شفاخانه جوړ شي د ولسوالیو د سطح شفاخانه که دغه سر ته ورسېدلې ان شاء الله نو زموږ تاسو غټه لاسته راوړنه ده، بیا به زموږ تاسو هیوادوال نه کړېږي، د دې ضرورت به نه پیښیږي. په کمه فیصدي به داسې وي چې هغه د ثالثي خدماتو لپاره مراکزو ته لاړ شي، نور په ولسوالیو کې خدمات عرضه کیږي. کومکونه راغلي بې شماره راغله، خو چېرته هم چا نه یو کلینیک جوړ کړ دومره لرې واټن کې، نه یو بله شفاخانه جوړه کړه، نه یو پل جوړ کړ، نه یو سړک جوړ کړ، نه یو مکتب نوی جوړ کړ، خو خور ګلبور دغلته چې چېرته و همغلته و. دغلته 15 کاله یو بند مخکې جوړ شوی دی څرخ دی. یوازې د دغه تعمیرونو د دغه کلینیکونو پرانیسته نه ده، هدف او مقصد زموږ د باکیفیت او عادلانه او مجهز صحی خدمات و عرضه کول د خپلو ولسونو ته. آشیانه صحی مرکزی است که در آن علاوه بر ارائه مشاوره‌های صحی خدمات ویژه‌ای برای مادران و نوزادان ارائه می شود. مسئولان مؤسسه تطبیق کننده این پروژه می گویند که این آشیانه ها مطابق با معیارهای عصری ساخته شده و از باشندگان ولایت لوگر خواسته اند که در راستای نگهداری و حفاظت از این مراکز با مسئولان همکاری کنند. د دې پروژې عمومي لګښت د 8 میلیونه په افغانۍ باندې دی چې هر ټیم د یا هر افیچش ته په حدود 100,000 امریکایي ډالرو باندې مصرف شوی دی. همدارنګه د په حدود د 15,000 ډالرو کې دي ته روغتیایي یا میډیکل اکویپمنت چې ورته روغتیایي سامانالات خریدار شوي دي او راوړل شوي دي. از سوی دیگر باشندگان محل ضمن استقبال از افتتاح این مراکز صحی بر فعالسازی بخش‌های سوی تغذیه و فراهم کردن یک اراده امبولانس نیز تاکید کردند. موږ په دې کې موږ د تغذیه بخش غواړو له تاسو نه، همدارنګ موږ رواني بخش غواړو له تاسو نه، امبولانس نه لرو، باید دا کلینیک موږ ته امبولانس هم راکړي او دا شفاخانه یا کلینیک دا موږ ته د شفاخانه په سطح بدل کړي. او نن الحمدلله دغه مشرانو د شفقت او د ترحم دغه ولس شاهد ده او هغه ارمانونه یې په پوره کېدو دي چې الحمدلله زمونږ لرې پرتې ولسوالۍ ته وزیر صاحب او ورسره قدرمن پلاوی تشریف راوړی ده. گفتنی است که هر یک از این 5 آشیانه صحی ظرفیت ارائه خدمات برای حدود 2000 نفر را دارا است که در مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های محمد آقا، برکی برک، چرخ و ازرع اعمار و آماده ارائه خدمات صحی برای مادران و نوزادان شدند.